پولیس وايي د پېښې د افغانستان پولې ته څیرمه د بیرمل تحصیل شولم او اعظم ورسک سیمو کې شوي دي. د کسټم سپرنټنډنټ نثار علي، انسپکټر خوشحال خان او د وزیرستان چېمبر اف کامرس مشر سیف الرحمن هغه مهال وتښتول شول کله چې دوی د انګور اډې د کسټم دفتر د معاینې وروسته واڼه طرف هنفو. په سیمه کې په سوداګرو او عامو خلکو کې له دې پېښې وروسته ویره او اندېښنه خوره شوې ده. نو د سیف الرحمن غوندې کس کاروباري کس چې دا یو محفوظ بوته نشه هغه اغوا شو او سره ډاکټرون اغوا شول سره د کسټم اغوا شول. نو دغه اغواکاری دغه بدامنی چې وی د میش په علاقہ کې دغه مطلب دا دی چې میشو په خپل وطن په خپل علاقہ کې هغه خپل کاروباري نه پرېږدي ګاډه وزن براوي چیرو بل علاقہ ته درېمي. د دې پېښې وړاندې له اعظم ورسک سیمې څخه هم د پاکستان ریډ کرسنټ سوسایټي او ډاکټر نومان خټک تښتول شوی. نوموړی د شریف کوټ روغتیايي مرکز کې د وړیا طبي کیمپ پر مهال د وسلې په زور نامعلومه کسانو تښتولی چې ناروغانو ته طبي معاینه کفله. د پولیسو او انتظامیت چارواکو په وینا د تښتول شوو کسانو د موندلو او خوشي کولو لپاره لټون روان دی. ای جپسی نوستای یک سره ملیشی دی فوجینا دی هلیکاپټر دی د موډي پیو نوستای د یک سره پولیس تای پرځ کې چوکۍ لګېدلې دي. خو د بدقسمتۍ نه دغه خلک په دا باندې سترګې پټې کړې دي. دا لومړی ځل نه دی چې د کسټم افسران یا طبي کارکونکو تښتول کېږي شي. تر دې وړاندې هم تښتولو دا ډول پېښې شوي دي خو تر اوسه په تړاو کې څوک نه دي نیول شوي. دا یو سترونګ میسج ورکوي حکومت ته چې په دغه علاقه کې د حکومت ریټ ختم شوی دی. ځکه خو د رنځ رڼا د خلک اوچتېږي او سرکاري چارواکي په خپل اوچتېږي. یعنې کم خلک چې د ولس ته پروټیکشن ورکوي حفاظت ورکوي ای په خپل باندې اغوا کیږي. دویمه خبره ده چې په علاقه کې خوف و هراس هم خوريږي او ورسره د حکومت هم نقصان کیږي. ځکه چې ظاهر خبره ده د سره چې کوم سرکاري مشنری د ډیسرپټ شي هغه فولي نه فنکشن کیږي. موږ اوس هم ګورو چې د ماخام تاڼو ته آلموست تالی ولګي. د دې نه علاوه هغه پټرولینګ نشي کولی ځکه چې دغه تریټ ورته چې افغان شي یا بریدونه پیونی شي. دریم د دې د ټیرر فینانسینګ هم یو اهم وجه ده. مخکې خو صرف تحریک طالبان پاکستان خو واړه ګروپونه دي چې د خپل فنډینګ لپاره هم داسې کارونه کوي. بل خو د پاکستان پوځ وايي چې د خیبر پښتونخوا په شمالي وزیرستان خیبر لکي مروت او ډیره اسماعیل خان کې تازه عملیات ترسره کړي دي چې په ترڅ کې 14 وسلوال وژل شوي او د پوځ وینا لمخې د عملیات د استخباراتي معلومات پر بنیاد ترسره شوي دي خو د مرګ ژوبلې په خلای له آزادو سرچینو نه دي شوی. عدنان بېټنی، دفاع، جنوبي وزیرستان.